بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر کې به ډرګ سورسز باندې خبرې وکړو. ډرګ سورسز یا د درملو سرچینې. د درملو سرچینو نه مطلب دا دی چې کوم درمل چې اوس فی الحال موږ لرو، دا درمل له کوم ځای نه شوي دي یا له کوم ځای څخه راغلي دي یا موږ څنګه ترلاسه کړي دي. د دې ځواب به نن زده کوو. ډرګ سورسز په عموم کې موږ څومره درمل چې لرو دا په درو ډلو ویشو. نمبر فرست نیچرل ډرګس، نمبر سیکنډ سیمی سینتھیټک ډرګس، نمبر تھرډ سینتھیټک ډرګس. نیچرل ډرګس یا طبیعي درمل ټول هغه درمل چې له طبیعي منابعو څخه په لاس راغلي وي، سورسز یې نیچرل وي، طبیعي سورس ولري، نیچرل سورس ولري، داسې ډرګس ته به بیا موږ نیچرل ډرګس وایو. مثلا طبیعي سرچینه څه معنا؟ انیمل سورسز. ډیری درمل داسې دي چې هغه حیواني سرچینې لري، یعنی له حیواناتو څخه په لاس راځي. فار ایگزامپل یو څو ایگزامپلز مې لیکلي. انسولین. انسولین هارمون ده، ټایپ 1 ډایبټس میلایټس کې د درملو په ډول کارول کیږي. دغه انسولین نیچرل ډرګس دي. پخوا زمانه کې به له کاو پورک پنکریاز نه په لاس راتله، د غواو او د خنزیرانو له پنکراز نه به ترلاسه کېده. خو نن سبا د ریکامبیننٹ ډي ان اے ټیکنالوژي په اساس موږ له بکټریاو څخه ډیر زیات مقدار کې انسولین جوړو چې د هغې هایپر سنسیټیویټي هم کمه ده او هم افیکټیو دی. نو انسولین یو نیچرل ډرګس دی. سیکنډ پیپسین. پیپسین دا یو انزایم ده، موږ د غواو له سټمک څخه، کاو سټمک څخه په لاس راوړو او موږ یې هغه ناروغانو ته کارو څوک چې ډایجسټیو ډس آرډر ولري، بدهضمۍ ولري، هضم کې ستونزې ولري. پیپسین یو داسې انزایم دی چې پروټین ماتوي، تجزیه کوي په پیپټاید او امینو اسیډز باندې. نو پیپسین هم نیچرل ډرګ ده ځکه چې یو طبي منابع یعنی انیمل سورس نه په لاس راځي. تھرډ ایگزامپل هیپارین. هیپارین دا بیا انټي کوآګولانټس دي، د وینې د تخثر ضد درمل دي. پیگ انټسټاینل میوکوزا، د خنزیرانو د کولمو د مخاطي میوکوزا څخه ترلاسه کیږي او دغه هیپارین د انټي کوآګولانټ په ډول موږ یوز کوو یا استعمالو. ډیرو حالتونو کې دا هیپارین یوز کیږي. مثلا کله چې یو ناروغ ته موږ ډایالایسس کوو یا مثلا یو ناروغ ته بی ټي یا بلډ ټرانسفیوژن کوو یا هم اوپن هارت سرجری کوو، دغه حالتونو کې موږ هیپارین نه استفاده کوو او دا نه پرېږدي چې وینه کوآګولیټ شي. انټي کوآګولانټ دی سپیشلی په ډایالیسس کې اینډ بلډ ټرانسفیوژن وخت کې، بایپاس سرجری کې. فورتھ ایگزامپل پروټامین سلفیټ. پروټامین سلفیټ دا بیا هغه ډرګس دي چې د فش یا د مایانو له سپرمونو څخه ترلاسه کیږي او دا پروټامین سلفیټ د هیپارین انټي ډاټس دي. انټي ډاټس دا معنی چې دا د هیپارین چې کومې اغیزې دي، کوم افیکټس دي، هغه خنثی کوي، هیپارین خنثی کوي. نو کله چې هیپارین اوورډوز شي هغې خلاف بیا موږ پروټامین سلفیټ یوز کوو. دا پروټامین سلفیټ هم نیچرل ډرګس دي ځکه دا انیمل سورس نه په لاس راځي، فش سپرم څخه. دا شی گروث هارمون ده، د ودې هارمون، ټیسټوسټرون ده، پروجسترون، ایسټروجن وغیره. نو انسولین، پیپسین، هیپارین، پروټامین سلفیټ، گروث هارمون، ټیسټوسټرون ایټسټرا دا ټول نیچرل ډرګس دي ځکه چې د دې چې کومه سرچینه ده هغه انیملز دي، یو نیچرل منبع لري. سیکنډ مې لیکلی پلانټ سورسز. پلانټ سورسز نباتي سرچینې. ډیری درمل چې فی الحال موږ لرو هغه له نباتاتو څخه په لاس راغلي دي، یعنې نباتي سرچینې لري. دا چې کوم درمل له نباتاتو څخه په لاس راغلي دي دا بیا موږ په ګروپونو باندې ویشو، ډلو باندې ویشو. په دې اساس یې ویشو چې په دې درملو کې کوم ګروپ شامل دی. دغه ګروپ په اساس موږ ټول هغه درمل چې له نباتاتو څخه په لاس راځي په ډلو ویشو. فار ایگزامپل الکالایډز. الکالایډز خاندان کې ټول هغه درمل شامل دي چې په خپل مالیکولي جوړښت کې نایټروجنس ګروپس ولري یا نایټروجن لرونکي ګروپونه ولري او سرچینه یې هم نباتي وي، بس بیا دې ته الکالایډز وایي. نو الکالایډز کورنۍ کې موږ سره دي مارفین. مارفین هغه درمل دي چې ایز ا پین کیلر یې موږ استعمالوو، درد یې منځوري، انالجزیک دي، درد لپاره کارول کیږي. دا مارفین الکالایډ کورنۍ سره تعلق لري ځکه خپل مالیکولي جوړښت کې نایټروجن ګروپ لري او دا یو نیچرل ډرګ دی ځکه چې له پلانټ څخه په لاس راځي. سیملرلی سیکنډ کوینین. کوینین دا بیا انټي ملیریل ډرګس دی، د ملاریا ضد کارول کیږي یا یوز کیږي.
ملاریا لپاره موږ کوینین، کلوروکوین، پریماکوین دا استعمالو یوز کوو او دا هم موږ سره مالیکولر سټرکچر کولی شي، نایټروجن ګروپس لري او دا هم موږ الکالایډ ګروپ کې اچولی دی. سیملرلی افیډرین چې دی دا الکالایډز دی پلانټ سورس نه په لاس راځي، استما کې یعنې ساه کې او نزل کانجیشن پوزې بندښت کې، خاص کر رینایټس وخت کې یا کامن کولډ وخت کې کله چې پوزه بند وي افیډرین یوز کېږي. دا شی افیډرین بیا په انستیزیا کې هم کارول کېږي. انستیزیا وخت کې دی لپاره موږ کاروو چې د بی پی یا د بلډ پریشر د کمیدا نه مخنیوی کوي، نه پرېږدي چې بی پی کمه شي، بلډ پریشر یا د وینې فشار. دویم ګروپ مې لیکلی ګلایکوزایډز هم د درملو یو خاندان دی، فیملی د ګروپ دی. په دې کې بیا شوګر مالیکولز دي یعنې قند پکې موجود ده، نو ځکه ورته ګلایکوزایډز کلمه کارول شوې ده. په دې کې ډایجوکسین ده او ډایجوټاکسین ده، دا ډرګز چې دي ګلایکوزایډز دی، نیچرل ډرګز دی، پلانټ سورس نه په لاس راځي، کارډیوټونیک دی. ان اکثره وخت کې ډیجیټاکسین اینډ ډایجوکسین موږ په ایریتمیاو کې یا د زړه په بېنظمیو کې یوز کوو. بېنظمۍ دا معنی چې کله هارټ ریټ یا د زړه ضربان لوړیږي یا هم کله چې هارټ ریټ یا د زړه ضربان ټیټیږي، بس د حالتونو کې بیا موږ ډیجیټاکسین او ډایجوکسین یوز کولی شو. سیملرلی منرل سورسز یا معدني سرچینې. منرل سورسز نه مطلب دا دی چې ټول هغه درمل چې له میټلز یعنې فلزاتو څخه او نان میټلز یا غیر فلزي موادو څخه په لاس راځي، بس بیا دې ته موږ منرل سورسز وایو او د درملو ته به منرل ډرګز وایو. نو منرل سورسز نه مطلب دا هغه درمل چې فلزاتو څخه او غیر فلزي موادو څخه په لاس راځي، دې ته به منرل ډرګز وایو. فور ایگزامپل آیرن یا اوسپنه انیمیا کې یا په کمخونۍ کې موږ یوز کوو، کاروو یې. دا آیرن یو منرل ډرګ ده. سیملرلی آیوډین بیا ګوایټر کې یا په جاغور کې کارول کېږي کله چې د آیوډین د ډیفیشنسي له وجې تایرویډ غده کوم چې زموږ په ورمیږه کې موجود ده د انټیریور اسپیکټ کې دا وپړسېږي، دې ته موږ ګوایټر وایو د آیوډین د کموالي له وجې، نو دې تداوي موږ له آیوډین سره کوو. آیوډین منرل ډرګز دي. سیملرلی زنک ته ما مخکې لیکلي واونډ هیلینګ، د زخم جوړېدلو لپاره زنک ضرور دی، دا از ا ډرګ کارول کېږي فار کویک واونډ هیلینګ. فورث میګنیشیم سلفیټ بیا انټي اسید دی. انټي اسید دا معنی کله چې زموږ ستاسې معده جوش کېږي یعنې هارډ برن ولرو، د هارډ برن له وجې کله چې موږ ته ډېر تکلیف وي هغه وخت کې موږ انټي اسید کاروو، د تیزابو ضد یو ماده کاروو چې هغې ته میګنیشیم سلفیټ وایي. دا میګنیشیم سلفیټ انټي اسید دی، دا د معدې چې کوم ایچ سی ایل پروډکشن کوم چې معده کې شوی دا کوم تیزابي چاپیریال چې دغه نیوټرلایز کوي یا خنثی کوي، دې ته بیا موږ انټي اسید وایو. سیملرلی سیلینیم دا هم یو منرال دی، ډنډراف کې کارول کېږي، دا یو انټي ډنډراف دی. دلته به زه نیګیټیو ورسره ولیکم. انټي ډنډراف دا معنی چې سیلینیم اکثره شیمپو وغیره کې استعمال وي او دا سر کې چې کله پخه وي د هغې پخې له منځه وړلو لپاره سیلینیم شیمپو نه موږ استفاده کوو. نو سیلینیم از منرل ډرګ دی. 6th ایگزامپل مې لیکلی آیوډین از انټیسپټیک، دا هم موږ استعمالو. انټیسپټیک دا معنی چې دا آیوډین موږ اکثره زخم ساحه کې کاروو دې لپاره چې کوم مایکرو ارګنیزم وي، کوم بیکټیریا وغیره وي، هغه یا کل کړي یا هم ګروت ودروي، ګروت یې سټاپ کړي، دې لپاره موږ آیوډین کاروو، دا انټیسپټیک دی. فورث مې نیچرل سورسز کې لیکلی مایکروبیل سورسز. ډېری درمل داس دی چې هغه موږ له مایکرو ارګنیزم څخه یا کوچني ژوندي موجوداتو څخه په لاس راوړو. فار ایگزامپل بیکټیریا او فنجای وغیره، فنګسونه دي او بکتریاوې دي. څو ایگزامپلز مې راوړي دي. پینسلین جي نیچرل انټي بایوټیک دی، طبیعي درمل دي ځکه دا له فنګسونو څخه په لاس راځي. پینیسیلیم نوټیټم اینډ پینیسیلیم کرایسوجینم دا دواړه فنګسونه دي. د دې فنګسونو نه موږ یو ډول درمل په لاس راوړو چې هغې ته پینسلین جي وایي، نو دا به هم نیچرل ډرګز وي، نیچرل انټي بایوټیک وي، بیکټیریل انفیکشن کې کارول کېږي، انجیکټیبل په زرکي بڼه. سټریپټومایسین دا هم انټي بایوټیک دی، امینو ګلایکوسایډ خاندان اړوند انټي بایوټیک دی او دا سټریپټومایسین موږ د یو بکتریا څخه په لاس راوړو چې هغې ته سټریپټومایسس ګرایسیس وایي. نو دا هم انټي بایوټیک دی، نیچرل انټي بایوټیک دی، طبي انټي بایوټیک ځکه سورس یې نیچرل ده، طبي سرچینه لري. او سټریپټومایسین یوز کېږي موسټلی ټي بي کې ایز ا سیکنډ لاین ډرګ. سیفالوسپورین سی
که څه هم دومره اوس نه کارول کېږي خو بیا هم سیفالوسپورین سی د یو فنجای نه په لاس راځي یو فنګس نه په لاس راځي چې هغه ته سیفالوسپوریم اکرومینیم وایي. سیفالوسپورین سی نه بیا نور د سیفالوسپورین خاندان درمل ډیرایوډ شوي دي یا اخذ شوي دي مشتق شوي دي په دې کې سیفازولین دي سیفالکزین دي سیفټرکزون دي سیفیپیم وغیره. دا موږ سره بیا نیچرل ډرګز دي له مایکرو ارګانیزم نه په لاس راغلي دي. نو په لنډ ډول به زه داسې ووایم چې ډرګز یا درمل موږ په درو ډلو ویشل. یو پکې نیچرل ډګ و. نیچرل ډګ هغه دي چې سورسز یې نیچرل وي یا حیواناتو نه په لاس راغلي یا نباتاتو نه یا هم منرالونه وي یا هم له مایکرو ارګانیزم نه په لاس راغلي بس دې ته به بیا موږ وایو نیچرل ډرګز. سیکنډ اگزامپل مې لیکلی سیمی دویمه ډله ده سیمی سینتھیټک ډرګز. سیمی معنا نیمه سینتھیټیک معنا جوړ شوي یا مصنوعي ډرګز معنا درمل یعنی نیمه مصنوعي درمل. دا څه معنا لري؟ دا معنا لري چې کله که زه اگزامپل کې دا واضح کړم موږ پنسلین جي مخکې مې یاد کړل دا نیچرل پنسلین دی نیچرل انټي بایوټیک دی. دا د پنسلین جي مالیکولر سټرکچر دی دا بیټا لیکټم رینګ دی. که د پنسلین جي چې یو نیچرل انټي بایوټیک ده د دې دغه زنځیر ته چې وګورئ کوم چې ما دغه رنګ کې رسم کړی دا دې ته یې وایي بنزایل سایډ چین بنزایل سایډ چین. اوس پنسلین جي انجکټیبل دی. انجکټیبل دا معنا دا په زرکي بڼه کارول کیږي آی ایم او آی وي کارول کیږي. اوس دا پنسلین جي بار چې اول وخت کې جوړ شول نو بار به موږ ناروغانو ته په زرکي بڼه ورکول نو دا ډیر مشکل کار و ځکه هر وخت ناروغ ته به موږ پیرنټرل روټ نه استفاده کول آی ایم به مې ورکول یا به مو غوښه کې یا به مو رګ کې ورکول. نو پنسلین جي کې بیا موږ کیمیکل الټریشن وکړه بعضې کیمیاوي مرکبونه هم پکې تغییر کړل انټروډیوس مو کړل نوي کیمیاوي مرکبونه هم پکې انزرټ کړل. نو دا بنزایل چې کوم سایډ چین ده دا هم پکې چینج کړم. دې تغییرولو له وجې پنسلین جي نه موږ جوړ کړو ایماکسیسیلین امپیسیلین پایپرسیلین میتیسیلین کاربینسیلین وغیره وغیره. دا څومره انټي بایوټکس چې دي دا ټول بیا سیمی سینتھیټک دي. سیمی سینتھیټک ځکه وایي ځکه چې دا اصل کې و نیچرل خو د اسانتیا د ناروغانو ته د اسانتیا په خاطر یا د ګټې په خاطر روټ چینج کولو په خاطر بایو اویلیبیلیټي حقیدو په خاطر موږ په دې کې کیمیکل چینجز وکړل او بعضې سټرکچر مو پکې بعضې کیمیکل کمپاونډز مو پکې تغییر کړل نو اوس ورته بیا موږ وایي سیمی سینتھیټک یعنې نیمه ترکیب شوي دي. تھرډ چې کوم دی سینتھیټک ډرګ. سینتھیټک ډرګ مصنوعي یا جوړ شوي درمل دا به هغه ډرګز وي کوم چې په لابراتوارونو کې موږ جوړ کړي وي هیڅ کومه نیچرل سورس ونه لري دې ته به بیا موږ سینتھیټک ډرګز وایي. تقریبا نن سبا 90% نه زیات ډرګ چې موږ استعمالو هغه سینتھیټک دي په ساینس لیبو کې جوړ شوي دي. فار ایگزامپل پیرسټامول سټریزین کلورفینارامین فیکزوفیناډین ایټسټرا دا موږ سره سینتھیټک ډرګز دي. نو سیمی سینتھیټک اصل کې سورس یې نیچرل وي کیمیکل چینجز پکې موږ بعضې ځایونو کې کوو بیا ورنه جوړ شي سیمی سینتھیټک ډرګ لکه پنسلین جي کې بنزایل سایډ چینج کولو نه بعد ایماکسیسیلین امپیسیلین پایپرسیلین وغیره راتلل. سینتھیټک کمپلیټلی بیا لیب کې جوړ وي نیچرل بیا کمپلیټلی نیچرل سورسز نه په لاس راغلي وي.